السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته د فیسبوک لاس ضروري سټینګونه دروښیم چې د فیسبوک دغه لاس ضروري سټینګونه باید تاسو ته خامخا معلوم وي او له دغه لاس سټینګو څخه تاسو په فیسبوک کې ډیره زیاته فایده اخیستلی شئ نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغو طریقو څخه فایده واخلي نو نور وخت مه نه اخلم زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو نو دوستانو زه اول سټینګ درښیم دوستانو که چیرې تاسو د خپل ملګري په موبایل کې خپله فیسبوک آی ډي خلاصه کړې وي او هلته مې هېره سوې وي هلته مې نوي لوګ آوټ کړی نو تاسو په خپل موبایل کې ستاسو آی ډي چې هر ځای خلاص سوي وي په هر موبایل کې خلاص سوي وي هلته تاسو لوګ آوټ کولی شئ نو دې لپاره به سمپل اول تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ کله تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ په دغه کونج کې درې لاینې دي سمپل په دې اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ لاندې به راسئ لاندې به تاسو په سټینګز اینډ پریویسي باندې کلیک وکړئ کله تاسو په سټینګز اینډ پریویسي باندې کلیک وکړئ بیا به سمپل تاسو په سټینګز باندې کلیک وکړئ کله تاسو په سټینګز باندې کلیک وکړئ د لاندې راسي لاندې یو اپشن دی سکیورټي اینډ لوګین په نامه په دغه سکیورټي اینډ لوګین باندې به تاسو کلیک وکړئ کله تاسو په سکیورټي اینډ لوګین باندې کلیک وکړئ ګورل ته وایي ویر یو ار لوګ دین دلته ستاسو آی ډي هر ځای خلاصه سوي وي نو هغه به ټول دلته راواړوي هغه ټول موبایلان او کمپیوټران به دلته راواړوي چې ستاسو آی ډي په دونه بجې باندې په دغه موبایل کې خلاص سوې ده نو مثال اوس که مو هر ځای خپل آی ډي لوګ آوټ کولی سمپل د سایټ کې ګوره درې ډاټه دي سمپل په دې اپشن باندې کلیک کوئ لاندې لوګ آوټ ته لیکلی دی په دغه لوګ آوټ څخه هم تاسو کلیک وکړئ ستاسو آی ډي به له هغه ځای څخه لوګ آوټ سي کوم چیرې له ټولو ځایو څخه په یو وار لوګ آوټ کوله لاندې یو اپشن د لوګ آوټ اف آل سیشنز په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ په دې څخه هم تاسو کلیک وکړئ ستاسو آی ډي چې بل هر ځای خلاصه سوي وي له هغه ټولو ځایو څخه به لوګ آوټ سي بیا به هېڅوک هم نس کولی سي ستاسو د فیسبوک آی ډي استعمال کړي نو راځو دوستانو دویم سټینګ درښیم دغه دویم سټینګ په زر سره به تاسو وکولی سئ په خپل فیسبوک آی ډي کې معلوم کړئ ستاسو د ورځې څونه فیسبوک استعمالوئ او دوستانو تاسو د هرې ورځې جلا ریپورټ راواړوي ستاسو په دغه ورځ باندې دونه ګنټې دونه منټ فیسبوک استعمال کړی ده نو دې لپاره به سمپل تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ په دغه کونج کې درې لاینې په دغه اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ لاندې به راسئ لاندې به تاسو په سټینګز اینډ پریویسي باندې کلیک وکړئ کله تاسو په سټینګز اینډ پریویسي باندې کلیک وکړئ دلته موږ سره درېیم اپشن دی یور ټایم آن فیسبوک په نامه په دغه یور ټایم آن فیسبوک باندې به تاسو کلیک وکړئ کله تاسو په یور ټایم آن فیسبوک باندې کلیک وکړئ لاندې ګورئ اپشن دی سی ټایم په نامه په دغه سی ټایم کله تاسو کلیک وکړئ نو ګورئ دوستان تاسو کتلی سئ چې دلته تاسو ته ویکلی ریپورټ راواړوئ دلته اوس تاسو ته د هرې ورځې جلا جلا ریپورټ راواړوئ چې په دغه ورځ باندې تا دونه فیسبوک استعمال کړی ده دونه ګنټې دونه منټ تاسو فیسبوک استعمال کړی ده نو دلته مثال تاسو ویکلی ریپورټ کتلی سئ تاسو په کومه ورځ باندې زیات فیسبوک استعمال کړی ده او دوستانو که چیرې تاسو غواړئ په دې باندې ریمایندر ولګوئ یعنې زه غواړم چې کله هم زه د ورځې 2 ګنټې فیسبوک استعمال کوم نو فیسبوک د ماته نوټیفیکیشن راکړي ګنټۍ د ما موبایل ووایي نو هغه ریمایندر هم تاسو په لګولی سئ هغه هم تاسو څنګه په لګوئ شاته به راسئ ګوره له موږ سره اپشن د منیج یور ټایم په نامه لاندې سی ټولز ورته لیکلی دی په دغه سی ټولز باندې به تاسو کلیک وکړئ کله تاسو په سی ټولز باندې کلیک وکړئ ګوره په دې کې اخري اپشن ده ډیلیټ ټایم ریمایندر دا به سمپل تاسو دلته آن کړئ کله تاسو د آن کړئ د مثال زور ته کله سم زه 2 ګنټې او 15 منټ فیسبوک د ورځې استعمال کړم نو فیسبوک د ماته ګنټۍ وي ماته د راپات چې ستا نن 2 ګنټې او 15 منټه فیسبوک استعمال کړئ نو سمپل به دغه سیټ ریمایندرز کله تاسو کلیک وکړئ نو اوس کله تاسو 2 ګنټې او 15 منټه فیسبوک استعمال کړئ نو فیسبوک به تاسو ته نوټیفیکیشن درکړي نو راځو دوستانو دریم سټینګ درښیم دغه دریم سټینګ په زر سره به تاسو وکولی سئ په خپل فیسبوک آی ډي کې د فالوورز اپشن آن کړئ نو دې لپاره به سمپل تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ اول ورځ تاسو ته خپل اکاونټ درکار کوم نو ګور دوستان تاسو کتلی سئ چې زما په اکاونټ کې د فالوورز اپشن آن ده که چیرې ستاسو په فیسبوک آی ډي کې دغه د فالوورز اپشن نه وي آن دغه به تاسو څنګه خلاصوئ دې لپاره به سمپل ګور په دغه کونج کې درې لاینې دي سمپل په دغه اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ لاندې به راسئ لاندې به تاسو په سټینګز اینډ پریویسي باندې کلیک وکړئ کله تاسو په سټینګز اینډ پریویسي باندې کلیک وکړئ بیا به تاسو په سټینګز باندې کلیک وکړئ کله تاسو په سټینګز باندې کلیک وکړئ په دې کې اول اپشن د پروفایل سټینګز په دغه پروفایل سټینګز باندې به تاسو کلیک وکړئ کله تاسو په پروفایل سټینګز باندې کلیک وکړئ لاندې اپشن د پبلیک پوسټس په نامه په دغه پبلیک پوسټ باندې به تاسو کلیک وکړئ دغه به دوستان ټول تاسو دلته په پبلیک ودروئ ګوره اول به هم پبلیک کوئ دویم به هم پبلیک کوئ دغه رقم دریم به هم پبلیک کوئ دغه ټوله به تاسو دلته په پبلیک باندې ودروئ کله تاسو دغه ټوله په پبلیک باندې ودروئ نو ستاسو په آی ډي کې به هم دلته د فالوور اپشن راسي دغه د فالوور اپشن به ستاسو په فیسبوک آی ډي کې راسي که چیرې دوستان تاسو دغه سټینګونه وکړو بیا هم نه رالو نو بیا به تاسو څنګه کوئ لاندې ګورئ دلته ورته لیکلی د ایډیټ پبلیک ډیټیل په دغه ایډیټ پبلیک ډیټیل باندې به تاسو کلیک وکړئ کله تاسو په ایډیټ پبلیک ډیټیل باندې کلیک وکړئ لیک به لاندې راسي ګورئ دلته یو اپشن دی ډیټیلز په نامه د دغه ډیټیل څنګه ته ایډیټ لیکلی دی سمپل په دغه ایډیټ اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ کله تاسو په ایډیټ اپشن باندې کلیک وکړئ دلته به لاندې راسي ګوره په دغه فالوورز باندې به ټیک مارک نه وي لګېدلی ګوره دا ما ټیک مارک ځینې ختم کړئ
سیو مې کوي. اوس کله ما دا سیو کوي اوس زه خپل اکاونټ ته دا ما ریفریش کوي ګوره هغه د فالوور اپشن دلته نه شو کوي. نو بیرته کوم شو کوي په ایډیټ پبلیک ډیټیل باندې به تاسو کلیک کوئ لاندې به راځي د ډیټیل څنګ ته ایډیټ لیکلی ده په دغه ایډیټ باندې به تاسو کلیک کوئ او په دغه فالوورز باندې به سمپله تاسې ټیک مارک ولګوئ. کله چې تاسو په دغه اپشن ټیک مارک ولګوئ سیو یې کوئ نو ستاسې په فیسبوک آی ډي کې به هم دغه د فالوور اپشن خلاصې آن بس. نو راځو دوستانو څلورم سټینګ ته څلورم سټینګ درښیم د دغه څلورم سټینګ په ذریعه سره به تاسې وکولای شئ په خپل فیسبوک آی ډي کې د سټوري پریویسي ور چینج کړئ. یعنې دوستانو که چیرې تاسو غواړئ په خپل فیسبوک آی ډي کې یوه سټوري ورکړئ او هغه سټوري له څو کسانو چې پټه کوي هغه به تاسو څنګه کوئ. نو دې لپاره به سمپله تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ دلته سمپله تاسو په دغه کریټ سټوري اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته اوس تاسې هر شی په سټوري کې ورکوئ که تصویر ورکوئ که ویډیو ورکوئ سمپله به تاسو په هغه تصویر یا ویډیو باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په هغه تصویر یا ویډیو باندې کلیک وکړئ لاندې یو اپشن دی د پریویسي په نامه په دغه پریویسي اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه پریویسي باندې کلیک وکړئ دغه ګوره اوس په پبلیک باندې ټیک مارک لګېدلی اوس هر څوک ستا سټوري کتلی شي کله تاسو سره فرینډز دي یا که تاسو فالو کړي یاست هغه ټول یې کتلی شي. او دغه رقم که چیرې تاسو په فرینډز باندې ټیک مارک ولګوئ بیا خالص ستاسې دوستان ستاسې سټوري کتلی شي کوم کسانو تاسو فالو کړي یاست هغه به یې نس کتلی. او دغه رقم په دې دریم اپشن د هایډ سټوري فرام دلته اوس تاسې هغه کسان روښایاست له کومو کسانو چې تاسې سټوري پټوئ. مثال زه کریم لا ورښیم بنګول خان ورښیم امیر خان ورښیم زه غواړم چې دغه درې دي د ما سټوریان یې نس کتلی نور د ټول کسان کتلی شي. نو دغه رقم کله چې دوستانو تاسې هغه کسان روښایاست بیرته به شاته راسي. اوس کله هم تاسو په فیسبوک کې یوه سټوري ورکړئ نو دغه رقم نور به ټول کسان کتلی شي خالي هغه درې کسان به نس کتلی. دغه رقم دوستانو په دې کې بل اپشن هم شته ګوره یو اپشن دی د کسټم په نام. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې هغه سټوري د خالي درې کسان کتلی شي نور دې نس کتلی هغه سټینګ هم تاسو کولی شئ. په دې کې دریم اپشن د کسټم په دغه کسټم باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته زه اوس ورته وایم چې کله چې زه فیسبوک ته سټوري ورکړم کریم لا دې کتلی شي صدیق خان دې کتلی شي شوکت خان دې کتلی شي او سلطان محمد دې کتلی شي دغه څلور دې کتلی شي نور دې یو هم نشي کتلی. نو دغه سټینګ هم تاسو کولی شئ. نو دغه رقم دوستانو دا له موږ سره څلورم سټینګ دی. دغه څلورم سټینګ په ذریعه سره تاسو کولی شئ چې د خپل د فیسبوک د سټوري پریویسي ور چینج کړئ. نو راځو دوستانو پنځم سټینګ ته. پنځم سټینګ درښیم د دغه پنځم سټینګ په ذریعه سره به تاسو وکولای شئ په خپل فیسبوک آی ډي کې د اکټیو سټیټس ور بند کړئ. یعنې بیا که چیرې تاسو په فیسبوک کې آنلاین یاست یا په میسنجر کې آنلاین یاست خو ستاسې ملګري ته به تاسې نور معلومیږي چې تاسې اوس آنلاین یاست. نو دې لپاره به سمپله تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ د کونج کې درې لاین اپشن په دغه اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ لاندې به راسئ لاندې به تاسو په سټینګز اینډ پریویسي باندې کلیک وکړئ بیا به تاسو سمپله په سټینګز باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سټینګز باندې کلیک وکړئ په دې کې اول اپشن د پروفایل سټینګز په دغه پروفایل سټینګز باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په پروفایل سټینګز باندې کلیک وکړئ په دې کې یو اپشن دی د اکټیو سټیټس په نامه په دغه اکټیو سټیټس باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګوره دغه ما بند کړی دی دغه به آن وي دغه کله هم تاسو بند کړئ بیا که چیرې تاسو په فیسبوک کې آنلاین یاست نو تاسو به ستاسو ملګرو ته نور معلومیږي چې تاسو اوس آنلاین یاست. دغه رقم یو سټینګ به تاسو میسنجر کې هم وکړئ نو بیا په میسنجر کې هم تاسو یو چا ته نور معلومیږي چې تاسو اوس آنلاین یاست. کله چې تاسو میسنجر خلاص کړئ دلته به سمپل په دغه آیکن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه آیکن باندې کلیک وکړئ لاندې یو اپشن دی د اکټیو سټیټس په نامه په دغه اکټیو سټیټس باندې به تاسو کلیک وکړئ. دغه دواړه به دلته تاسو بند کړئ. کله چې تاسو دغه بند کړئ بیا کله هم تاسو فیسبوک استعمالوئ نو تاسو بالته یو چا ته هم اکټیو نور معلومیږي چې دغه اوس په فیسبوک کې آنلاین دی. نو راځو دوستانو شپږم سټینګ ته. شپږم سټینګ درښیم د دغه شپږم سټینګ په ذریعه سره به تاسو وکولای شئ چې هغه پیجونه یا هغه کسان کوم ستاسو فالو کړي دي یا کوم پیجونه لایک کړي دي هغه له خلکو چپټ کړئ. یعنې دوستانو اوس که چیرې تاسو یو پیج لا کړئ یا یو پیج فالو کړئ یا یو چا ته فرینډ ریکویسټ ور ولېږئ نو هغلته بیا ستاسو ملګري کتلی شي چې تا اوس دغه کس ته فرینډ ریکویسټ ور لېږلی ده یا دغه پیج تا لایک کړی ده یا دغه پیج تا فالو کړی ده. نو دغه به تاسو په خپل فیسبوک آی ډي کې له خپل ملګرو سره څنګه پټوئ. دې لپاره به سمپله تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ د کونج کې درې اپشن په دغه اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ لاندې به راسي لاندې به تاسو په سټینګز اینډ پریویسي باندې کلیک وکړئ بیا به سمپله تاسو په سټینګز باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سټینګز باندې کلیک وکړئ په دې کې اول اپشن د پروفایل سټینګز په دغه پروفایل سټینګز باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په پروفایل سټینګز باندې کلیک وکړئ په دې کې ګوره موږ سره اول اپشن ده د پروفایل پریویسي په دغه پروفایل پریویسي باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په پروفایل پریویسي باندې کلیک وکړئ دلته ګوره لاندې موږ سره یو اپشن ده وایي هو کین سی د پیپل پیجز اینډ لیست یو فالو وایي هغه کسان یا هغه پیجونه کوم ستاسو فالو کړي دي هغه دې څوک کتلی شي. دا ګوره ما بند کړي دي ستاسو په ولا کې به دغه خلاص په پبلیک په ولاړ وي هر څوک به کتلی شي. نو په دغه اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ دغه به ستاسو آی ډي په آی ډي کې په پبلیک ولاړ وي. دغه به سمپله تاسو دلته په سی مور باندې کلیک وکړئ او دغه به تاسو دلته په اونلی می باندې ودروئ. کله چې تاسو دغه په اونلی می باندې ودروئ بیا به هیڅوک هم نس کتلی چې تاسو کوم پیج لایک کړی دی کوم پیج مې فالو کړی دی یا کوم کس مې فالو کړی دی.
نو راځو دوستانو وم سټینګ درخوایم. ګور دوستانو کله سم تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن زیات استعمالوي یا یو گیم زیات استعمالوي، نو کله سم بیا تاسو فیسبوک خلاص کړئ نو د هغه گیم یا د هغه اپلیکیشن په باره کې تاسو ته مشورې ډېرې زیاتې را روانې وي. نو دوستانو ګورئ دلته هر اپلیکیشن تاسو استعمالوي، فیسبوک هغه اکټیویټي هلته له ځان سره سوي چې دغه اپلیکیشن دی زیات استعمالوي، نو بیا تاسو ته د هغه شي په باره کې مشورې په فیسبوک کې دلینې راړوي. نو راځو ګورو دې لپاره به سمپل تاسو فیسبوک خلاص کړئ. کله تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ، دا کونج کې درې لاندې اپشن په دغه اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. لاندې اپشن د سټینګز اینډ پریویسی په دغه اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ، بیا به تاسو په سټینګز باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په سټینګز باندې کلیک وکړئ، دلته به سمپل ګورو تاسو لاندې راځي. کله تاسو لاندې راځي دلته یو اپشن دی اپ فیسبوک اکټیویټي په نامه، په دغه کلم تاسو کلیک وکړئ. دلته اوس ګور هر اپلیکیشن تاسو زیات استعمالوي هغه به ټوټال دلته راغلی وي، ټیم به مرسته لیکلی وي چې دغه اپلیکیشن اوس تاسو سات کوي مخته استعمال کوي. نو دلته دوستان اوس فیسبوک تر معلومیږي هر اپلیکیشن چې تاسو زیات استعمالوي نو فیسبوک تاسو ته د هغه شي په باره کې زیات مشورې درکوي. نو که چیرې تاسو غواړئ تاسو ته فیسبوک د هغه شي په باره کې مشورې نه کړي در، نو دا اپشن به تاسو څنګه بندوي؟ دا ډېر یو ضروري اپشن هم ده دوستانو. دلته ګور تاسو نور هم کتلی شئ په دغه ویو اینډ منیج اکټیویټیز کله هم تاسو کلیک وکړئ. دلته ګور له تاسو ته ستاسو د فیسبوک د آی ډي پاسورډ غواړي، زه پاسورډ ورکوم. نو ګور دوستانو ما د خپل فیسبوک آی ډي پاسورډ ورکړئ، دا ما سبمیټ کړئ. دلته به ګور اوس ما ته هغه ټول اپلیکیشنان ما د موبایل راواړوي، نو دلته کوم اپلیکیشن زیات استعمالوم ګور هغه ټوټال دلته د سیو کړی دی. نو دغه رقم دغه اپشن به اوس موږ په خپل فیسبوک آی ډي کې څنګه بندوو چې د فیسبوک د موږ دغه اپلیکیشن نه کړي ټریک چې دی کوم اپلیکیشن زیات استعمالوي. نو دې لپاره به سمپل بیرته تاسو ورشاته راسئ. ګور کله سم تاسو دغه اپ فیسبوک اکټیویټي اپشن خلاص کړئ، لاندې به راسئ، لاندې یو اپشن دی مور اپشن په نامه، په دغه مور اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په دغه مور اپشن باندې کلیک وکړئ، په دې کې دریم اپشن ده منیج فیوچر اکټیویټي، دغه منیج فیوچر اکټیویټي باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا به په منیج فیوچر اکټیویټي اپشن باندې کلیک وکړئ، دغه اپشن به دلته تاسو بند کړئ. کله تاسو دغه اپشن بند کړئ، بیا هر اپلیکیشن تاسو زیات استعمالوي نو فیسبوک به هغه نه ټریکوي، هغه اکټیویټي به دلته په فیسبوک کې نه سویږي او د هغه شي په باره کې به بیا فیسبوک تاسو ته زیاتې مشورې نه درکوي. نو راځو دوستانو اتم سټینګ درخوایم. دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې د خپل فیسبوک اپلیکیشن کلر ور چینج کړئ، ډارک موډ ته واړوي، نو دغه به تاسو څنګه اړوئ؟ دې لپاره به سمپل تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ. کله تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ، اکونټ کې درې لاندې اپشن ده، په دغه اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. لاندې به راسئ، لاندې به تاسو په سټینګز اینډ پریویسی باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په سټینګز اینډ پریویسی باندې کلیک وکړئ، دلته ګورئ موږ سره یو اپشن دی د ډارک موډ په نامه، په دغه ډارک موډ کله تاسو کلیک وکړئ، دغه به تاسو آن کړئ. کله تاسو دغه آن کړئ نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ د موږ ټوټل فیسبوک چې ده هغه بلیک کلر ته واوښتی. نو دا ول موږ سره دوستانو اتم سټینګ د اتم سټینګ په ذریعه سره تاسې د خپل فیسبوک آی ډي کلر چې د هغه ډارک موډ ته اړولی شئ. نو راځو دوستانو نم سټینګ درخوایم. دغه نم سټینګ په ذریعه سره به تاسې وکولی شئ په خپل فیسبوک آی ډي کې د خپل ملګرو لوکیشن معلوم کړئ. یعنې دوستانو اوس که چیرې تاسو په فیسبوک آی ډي کې له چا سره خبرې کوئ، چا سره میسجان کوئ او هغه کس تاسو ته درواغ وایي چې زه له دغه ځای څخه له تاسو سره خبرې کوم، نو تاسو په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ چې په فیسبوک کې د یو چا لوکیشن معلوم کړئ. نو دې لپاره سمپل تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ. کله تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ، په دا کونج کې درې لاندې اپشن ده، په دغه اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ، لاندې به راسئ، لاندې یو اپشن دی سی مور په نامه، په دغه سی مور باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په سی مور باندې کلیک وکړئ، دلته یو اپشن دی نیر بای فرندز په نامه، په دغه نیر بای فرندز اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په نیر بای فرندز اپشن باندې کلیک وکړئ، نو دلته به سمپل اوس تاسو په خپل موبایل کې لوکیشن آن کړئ. کله تاسو په خپل موبایل کې لوکیشن آن کړئ، نو ګور ما په خپل موبایل کې دلته لوکیشن آن کړئ. کله تاسو په خپل موبایل کې لوکیشن آن کړئ، بیا به سمپل په دغه چینج لوکیشن اکسس باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته له تاسو ته پرمیشنان غواړي، هغه به ټوله تاسو الاو کړئ. کله تاسو هغه ټوله الاو کړئ، نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ دلته موږ ته د ملګرو ګوره لوکیشن راواړوئ چې دغه کس مثال د دې ده، ګوره تاسو کتلی شئ دلته ټوټل لوکیشن ګوره موږ ته راواړوي. دغه بلال خان چې ده، بلال آزاد چې ده، دا ګوره د دې لوکیشن چې د پښین ده، دغه رقم دا رحمت افغان چې د دې لوکیشن کوټه ده، عبدالصمد د لوکیشن هم کوټه ده، له موږ چې 18 کیلومتره لیرې ده. دغه رقم ګوره محمد اواز چې ده، دا د مستونګ ده، دا له موږ چې 58 کیلومتر لیرې ده. یعنې دلته تاسو ته ستاسو د ملګرو د ټولو لوکیشن راړوي چې دغه کس له تاسو څخه دونه لیرې ده او د دغه ځای ده. نو د دغه اپشن په ذریعه سره تاسو په اسانۍ سره کولی شئ چې د خپل د ملګرو لوکیشن په فیسبوک کې معلوم کړئ. نو دوستانو راځو اخري لسم سټینګ ته. اخري سټینګ درخوایم دغه اخري سټینګ په ذریعه سره به تاسو وکولی شئ چې خپل فیسبوک آی ډي مو سټایلش جوړ کړئ. نو ګورئ دوستان تاسو په سکرین باندې کتلی شئ چې ما د خپل فیسبوک آی ډي بایو ور سټایلش کړې ده. نو دغه رقم سټایلش بایو تاسو له کوم ځای راخستی شئ او بیا تاسو څنګه د خپل فیسبوک آی ډي په بایو باندې لګولی شئ. نو دې لپاره به سمپل تاسو په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ، هغه که هر براوزر وي سرچ ته به راسئ او په سرچ کې به تاسو ولیکئ تعلیم seo.com/stylish
فیسبوک دغه به تاسو د براوزر په سرچ بار کې ولیکئ او سمپل په گو بچن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په گو بچن باندې کلیک وکړئ دغه ویب سایټ به تاسو ته خلاص شي. دلته به تاسو لاندې راسي لاندې ګورئ ته لیکلي دي میک یور فیسبوک اکاونټ سټایلیش. دغه میک یور فیسبوک اکاونټ سټایلیش اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته به اوس تاسو لاندې راسي ګورئ دلته تاسو ته بیخي زیاتې بایو راړوي. ګورئ دلته اوس هره بایو خوښه شوه دوستانو دغه سمپل تاسو را کاپي کړئ. کله چې تاسو دغه را کاپي کړئ نو دغه بیا تاسو د خپل فیسبوک آی ډي په بایو باندې لګولی سئ. نو مثال زه راځم دغه یو کاپي کوم سمپل په دې باندې دا رقم کلیک ونیسئ. ټوټل به دا رقم ګوره دوستان تاسو دا سلیکټ کړئ او دا خو ما بیخي زیات سلیکټ کړئ. زه بیرته راځم ګوره دې باندې به سمپل تاسو دا رقم کلیک ونیسئ. دا رقم به سلیکټ کړئ او دا به زه تر دې سلیکټ کړم. بیا به سمپل کاپي کړئ. کله چې تاسو کاپي کړئ اوس به ولاړ سئ خپل فیسبوک آی ډي ته. ګورئ دلته یو اپشن ده دغه بایو باندې به تاسو دا رقم کلیک ونیسئ. په دغه بایو کله هم تاسو کلیک وکړئ لاندې اپشن د ایډیټ بایو په دغه ایډیټ بایو باندې به تاسو کلیک وکړئ نو دغه سمپل تاسو ټوټل دلته ختم کړئ. زه راځم دا ټوټل سلیکټ کوم دا مالا دې زه ختم کړئ او هغه بایو مالته پیسټ کړئ او په سیو بټن باندې ما کلیک وکړئ. نو ګورو دوستانو کله چې ما په سیو بټن باندې کلیک وکړئ ګورو دوستان تاسو کتلای شئ چې موږ هغه سټایلیشه بایو راواخیسته دلته مې پیسټ کړ. نو دغه رقم په هغه کې بیخي زیات سټایلیشه بایو دي. هر یو چې مو خوښه سوه هغه سمپل تاسو راواخلئ او د خپل فیسبوک په بایو باندې ودروئ. نو دوستان کوم چیرې د فیسبوک دغه لس سټینګونه خوښ سوي وي نو ویډیو خامخا له خپل دوستانو سره شیر کړئ تر څو هغه هم له دغو سټینګو څخه خبر سي او له دغو سټینګو څخه فایده واخلي. او که چیرې تاسو له ما چې کومې پوښتنې لرئ نو تاسو له ما چې په کومنټ کې کولی سئ. انشاءالله زه به کوشش کوم چې په هغو باندې هم تاسو ته ویډیوګانې جوړې کړم. نو ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملایق په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.